قصه د پاچا هارون رشید او بالول. پاچا هارون رشید چې په عصر کې ژوند کوي او بالول لیونی چې په هدیره کې ژوند کوي. اوله برخه یې تاسو ته وړاندې کوو. دا خو بالول دی. بالوله ای بالوله لیونیا ته به څه وخت هوښیارېږي؟ ای هارونه ای لیونیا ته به څه وخت هوښیارېږي؟ زه لیونی یم او که ته چې په ژوندون یې لګوې ځان ته قبرونه وباسې. زه هوښیار یم دا نو څنګه؟ ځکه زه پوهېدم چې دا د پاچاهۍ قصر فنا کېدونکی دی او دا قبر پاتې کېدونکی دی، نو ځکه مې قبر له قصر نه مخکې ودان که او تا قصر دې ودان که او قبر دې وران که، نو ته دا بد ګڼې له آبادۍ څخه کنډوالي ته کوزېدل بد ګڼې. حال دا چې خلاصېدی تې نشته. اوس وایه که نه لیونیه؟ په والله چې ته رښتیا وایې. د الله کتاب درته بس دی، هماغه ولوله او عمل پې وکړه. څه خدمت لرې چې درته ویې کړم؟ او 3 شیان دي، که کولی شي ویې که راته مننه به دې وکړم. نو وایه که نه؟ زما عمر را زیات که، په وس مې نه ده پوره. د مرګ د ملایکې نه مې خلاص که. په وس کې مې نشته. ښه جنت ته مې بوزه او د جهنم د عذاب نه مې خلاص که. وس یې نه لرم. بیا نو پوه شه چې ته پاچا نه یو غلام یې او زما تا ته هېڅ کار بر نه دی. زه لیونیه ما ته لیونی وایي.